بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ګران زده کوونکو، ښه راغلاست د حساب ریاضي درسونو ته. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او د ریاضي حساب درسونه مو د لومړي سره در سره تعقیب کړي وي. ګران زده کوونکو، په دې چینل کې تاسو کولی شئ ټول درسونه مو په پښتو ژبه او دري ژبه وګورئ. فقط په چینل به کلیک کړئ، لاړ شئ پلی لیستو ته. هر پلی لیست کې تاسو کولی شئ چې خپل د خوښې مضمون وټاکئ او د لومړي سره در سره شروع کړئ او تکرار یې کړئ، ویې وایئ در سره. او بله خبره دا ده ګران زده کوونکو، دا ویډیوګانې چې کله درته رسېږي کوشش وکړئ چې نور ملګرو ته یې هم ورسوئ، په دې چې دې صدقې جاریې کې ټول سره شریک راشو. ګران زده کوونکو، زموږ درس په کسري عددونو یا نسبتي عددونو کې څلورګونې عملې مو د هغې د خلاصې کړې. نن راځو موږ او تاسو نوی عنوان وایو چې هغه عبارت ده د کسر الکسر څخه. کسر الکسر کسر الکسر ګران زده کوونکو څه معنا ورکوي؟ لکه موږ او تاسو چې وایو منزل او بلن منزل، که نه، یعنې منزل په سر چې بل منزل راشي. نو دلته موږ کسر الکسر معنا دا ورکوي کله چې د یو کسر په سر باندې بل کسر راشي، یا د یو کسر صورت او مخرج چې د بل کسر نه جوړ شوی وي. یعنې تعریف سره هم کړو، کسر الکسر هغه کسر ده چې د هغې صورت او مخرج د نورو کسرونو څخه جوړ شوی وي. یعنې موږ او تاسو داسې یو کسر ولرو چې A پر B تقسیم شي پر C پر D په داسې شکل باندې. صحیح ده؟ دلته تاسو ګورئ چې د دې کسر اصلي خطبر دا ده، پاس صورت هم یو کسر ده او مخرج هم یو کسر ده. نو دې ته موږ او تاسو چې وایو کسر الکسر. یا همداسې که یو کسر کې صورت کسر وي او مخرج کسر نه وي، بیا هم دې ته کسر الکسر وایي، په دې چې صورت هغه د بل کسر ده او مخرج هم چې کسر نه ده، مخرج بیا هم څو ده؟ یو ده. نو دا هم یو کسر الکسر ده. همداسې که ووایو چې A پر B پر C، یعنې مخرج یو کسر ده او صورت کسر نه ده، نو دې ته موږ هم چې وایو کسر الکسر. په دې وایو چې صورت کې مخرج یو ده، هغه هم یو کسر ده او لاندې هم بل کسر ده، نو دې ته موږ چې وایو کسر الکسر. کسر الکسر هغه کسر ده چې صورت یا مخرج او یا دواړه صورت او مخرج کسرونه وي. دې ته موږ چې وایو کسر الکسر. وایي چې په ریاضي کې یا په الجبر او حساب کې ډېر مهمه موضوع ده او زموږ زیاتره زده کوونکي پکې مشکل لري، او زیاتره زده کوونکي چې الجبر وایي چې زما الجبر حساب نه زده کېږي، هدف یې همدغه کسر الکسر یا دغه کسرونه وي چې هغې د صحیح نه وي زده، او داسې وایي چې موږ الجبر نه، در حال چې د الجبر نور مضامین چې موږ نور عنوانونه چې وایو هغه ډېر ساده عنوانونه دي او ټول زده کوونکي د هغې تعریف له مخې هغه حلوی شي. اما کسر الکسر داسې یو موضوع ده چې دې کې موږ تاسو ښه ډېر کار وکړو، بعد د هغې نه هم ښه زده کېږي. نو دې لپاره تاسو ته وایم چې دې ویډیو ته به ښه متوجه سئ. ټول سوالونه چې زه کوم حلوم درته، دا سوالونه به کتابچو کې ځان سره نوټ کړئ، بعد د هغې نه همدا سوالونه بیا در سره حل کړئ، د دې باندې چې حاکم شو، بعد د هغې نه کوم کتاب چې در سره دی د هغې کسرونه حلوئ او ستاسو ته به تاسو کې انشاءالله ډېر مثبت تغیرات راشي او دغه موضوع به تاسو زده شي. او دا درته وعده درکوم چې دا موضوع تاسو زده کړله، بعد د هغې نه نو تاسو په کسر کې یا په خپله حساب کې الجبر کې تاسو نور هیڅ چي کې مشکل نشي پیدا کولی. یعنې په ټول حساب کې سختترینه موضوع کسر الکسر ده، یعنې چې ډېر کار غواړي، او الجبر کې هم همداسې، نور موضوعګانې بیا ډېرې اسانه دي. ګران زده کوونکو، تاسو متوجه اوسئ چې دا سره هم حل کړو. کسر الکسر موږ داسې حلوو چې هماغه تقسیم عملي باندې مختزو، یعنې دوه طریقې موږ په نظر کې نیسو. لومړۍ طریقه خو دا ده ګران زده کوونکو چې پاسې صورت ده او لاندې مخرج ده. کله چې موږ ته دا حل کړو موږ وایو چې صورت تقسیم مخرج کوو، یعنې A پر B تقسیموو په مخرج باندې C پر D باندې، چې هماغه تقسیم ته واوښته او تقسیم خو زموږ زده ده، ما غوندې حلوو. لومړی کسر په خپل حالت پرېږدو A پر B او دویم کسر معکوسوو D پر C ده، D پر C. د تقسیم عملیه C ضرب ده. نو اوس به حل کو A ضرب D AD کېږي او B ضرب C BC کېږي، او دغه سوال زموږ او تاسو چې شو حل شو. دا لومړۍ طریقه ده. دویمه طریقه ګران زده کوونکو دا ده چې موږ او تاسو لرې ضرب لرې په صورت کې ولیکو، یعنې ضرب یې په صورت کې ولیکو A ضرب D AD شي، او نږدې په نږدې کې ضرب کو په مخرج کې ولیکو B ضرب C BC شي. هغه کوم ځواب چې موږ او تاسو ته تقسیم نه لاسته راغلی، هماغه ځواب د دې طریقې نه هم لاسته راځي. یا دلته هم دا سوال حلوی شي چې ووایو چې لرې ضرب لرې یا A ضرب یو A کېږي او B ضرب C BC کېږي. دلته هم موږ وایو لرې ضرب لرې A ضرب C AC کېږي او یو ضرب B B کېږي. دغسې موږ او تاسو سوالونه پکې حلوو. لکه ګران زده کوونکو، موږ ته یو سوال راکول کېږي، لیکل کېږي 2 پر 3 تقسیم پر 1 پر 4. یو کسر الکسر ده. د حلولو لپاره موږ څه کوو؟ لرې ضرب لرې نږدې ضرب نږدې حلوو. 2 ضرب 4 کېږي 8 او 1 ضرب 3 کېږي 3. 8 پر څو شو؟ 3. یا فرض مثال بل سوال د 1 جمع 1 پر 2 تقسیم شي پر 1 منفي 1 پر 3. نو لومړی صورت ورته ساده کوو، مخرج کې هم مخرج ساده کوو، بعد دغې نه حلوو. 1 2 2 2 جمع 1 3 پر 2 تقسیم شي پر 1 3 3 3 نه لاړ شي 2 پر 100 ده 2 پر 3 مساوي کېږي. لرې ضرب لرې 3 ضرب 3 9 کېږي، نږدې ضرب نږدې 2 2 4 9 پر 100 شو 4 ځواب شو. یا همداسې که بل سوال راکړي موږ ته ویلی شي چې
یو پر 2 جمع یو پر 3 تقسیم شي پر یو پر 2 منفي یو پر 3. دا سوال مونږ ته راکړي او مونږ ته وایي چې دا حل کړئ. صورت به جدا ساده کوئ او مخرج به جدا، یعنې یو مرکب کسر شو، هم کسر الکسر ده، هم جمع او تفریق لري. نو موږ خط بر کش کاږو. په صورت کې څو نیسو؟ شپږ مخرج نیسو. شپږ تقسیم 2 3 کې، یو په 3 کې 3. شپږ تقسیم 2 3 کې 2 کېږي، یو په 2 کې 2. او لاندې مخرج څو نیسو؟ شپږ نیسو. شپږ تقسیم 2 3، یو په 3 کې 3. منفي شپږ تقسیم 3 2، یو په 2 کې 2. مساوي کېږي 15 پر 100 کېږي 15 پر شپږ. او دلته هم یو پر 100 ده، یو پر شپږ. ګران زده کوونکو تاسو ګورئ چې مخرجونه دواړه سره برابر دي، نو کولی شو چې مخرجونه دواړه سره اختصار کړو. 15 پر 100 ولیکو، 15 پر 1 ځواب یې څو راځي؟ 15. او که لږ ضرب لرې کې بیا ما خبرول شي 15 ضرب شپږ شپږ پاس دي، او یو په شپږ شپږ لاندې شپږ سره اختصاریږي، بیا هم ځواب څو راوځي؟ 15. زده کوونکو دا موضوع د ښه درک لپاره راځو دا سوالونه حلوو. تاسو اول کولی شئ چې ویډیو ودروئ، دا سوالونه در سره حل کړئ. بعد د هغې نه ویډیو ته متوجه اوسئ چې کوم ځای مو غلط کړي او کوم صحیح حل کړي دي. لومړی سوال حلوو ګران زده کوونکو. سوال یو ساده کسر الکسر ده. لرې ضرب لرې نږدې ضرب نږدې کوو. 2 ضرب 9 14 کېږي، او 3 ضرب 5 15 کېږي. چندی ځواب ده او سوال زموږ حل شو. دلته هم تاسو ګورئ چې خط بره دغه مساوي چې خوړل دا خط بر ده. پاس صورت ده چې یو ده، هېڅ کسر نه ده، مخرج کسر ده. نو پاس صورت چې ده هغه یو ده او مخرج نه لري. هره ده چې مخرج نه لري، مخرج یې څو ده؟ یو ده. لرې ضرب لرې کو، یو په 2 کې 2 کېږي، او یو په 3 کې 3 کېږي. 2 پر 100 شو، 2 پر 3. دلته هم راځو کسر الکسر ده. 3 په 10 کې 13 کېږي، او یو په 5 کې 15. اوس په یو اختصارو کې یو 15 شپږ 15، یعنې ځواب څو ده؟ شپږ. شپږ یې ځواب راووته. دلته هم راځو ګورو چې ګران زده کوونکي یو غټ کسر الکسر تقسیم شوی په بل غټ کسر الکسر باندې. موږ او تاسو د حلولو لپاره راسن صورت اول ساده کوو. لیکو خط بر عمومي دا ده. اوس 3 په 2 کې کېږي 21، او 4 په 5 کې کېږي 20. لاندې هم دا کار کو. 2 په 2 کې کېږي 14، او 5 په 3 کې کېږي 15. اوس مساوي کېږي. وایو چې دا بل کسر الکسر دا لو 21 په 15 کې ضربو تقسیم شي پر 20 ضرب د 14 کوو. اختصاروي ساده کوي چې شي کېږي 2 په 2 کې 14، 3 په 2 کې 21، 5 په 3 کې 3 15 او 4 5 شل کېږي. نو دلته موږ او تاسو نور اختصار وړ چې نه لرو. 3 په 3 کې 9 وایو، او 4 په 2 کې 8. 9 پر 8 د دې سوال ځواب راغی. راځو دې سوال ته ګران زده کوونکو. بیا هم یو کسر الکسر په بل کسر الکسر کې د ضرب په حالت کې ده. نو ضربوي 3 په 4 کې 12 کېږي، تقسیم پر 2 5 کې 15 ضرب د یو په 5 کې 15 کېږي، او شپږ په 2 کې 12 کېږي. 12 د 12 سره اختصار، یو 5 5 او 5 و 5 15 کېږي، یعنې یو پر څو کېږي؟ یو پر وی ځواب شو. دلته راځو ګران زده کوونکو. یو کسر الکسر په بل باندې تقسیم شوی ده. دلته ګورئ چې مخرج کسر نه ده، نو موږ مخرج ته یو ورکوو، یعنې 5 ته یو مخرج ورکوو. وایو چې یو په 3 کې 3 کېږي، او 4 5 کې 20 کېږي. تقسیم شي په دلته مخرج صورت نه لري، 2 دی، یعنې 2 پر 1 ده. 2 په 8 کې 14 کېږي، او یو په 3 کې 3. نو وایي لومړی کسر په خپله 3 پر 20، دویم کسر معکوسوو 3 پر 14. د تقسیم عملیه لاړه ضرب ته. نور نه ساده کېږي. وایي 3 په 3 کې 9، او 20 په 14 کېږي 320، یعنې 320 د دې سوال څه ده؟ ځواب ده. بل سوال ته راځو ګران زده کوونکو. 3 دانې کسرونه دي چې بعضې پکې کسر الکسر دي او جمع حالت کې دي، جمع تفریق حالت کې دي. نو دلته دا کسر چالو مخرج څو ده؟ یو. لرې ضرب لرې نږدې ضرب نږدې. یو په 2 کې 2 کېږي، 4 5 کې 20 کېږي. منفي دلته مخرج یو ده. 2 په 4 کې 8، او یو په 5 کې 5. منفي یو پر 100 ده 3. یو اختصار هم کېږي یو 2، او دلته هم لس 2. مخرج مشترک به ونیسو، وبنیسو 13 تقسیم لس کېږي 3 په 1 کې 3. منفي 13 تقسیم 15 کېږي 6 په 8 کې 48 کېږي. منفي 13 په تقسیم شي 3 باندې 15 وبخښئ لس په 1 کې لس. مساوي کېږي د 8 نه چې 3 لاړ شي منفي 15 پاتې کېږي. منفي 15 او منفي لس کېږي منفي 50 پر 13. چې اوس اختصار وړ هم ده. نو وایي په 25 شو، یو 15 یو 15، او دلته هم شپږ 15. منفي 11 پر شپږ چې راځي ځواب راځي. راځو بل سوال ته. دا سوال حلوو. دلته هم 2 کسر الکسر دي، د جمع په حالت کې دي. مخرج یې څو نیسو؟ یو په 2 کې 2، یو په 1 کې 1 جمع یو په 6 کې 6، او یو په 2 کې 2. داسې راځي. دلته 2 پر 1 2 کېږي، او دا چې اختصار کې څو کېږي؟ 3. دواړه جمع کې 15 چې شو ځواب شو. د دې سوال ځواب څه ده؟ 15. راځو دې سوال ته. صورت به جدا لو، مخرج به جدا کو. مخرج کې به صورت کې به شپږ مخرج مشترک ونیسو. شپږ مخرج د دې اول یو ده. شپږ تقسیم یو شپږ، شپږ په 1 کې شپږ جمع شپږ تقسیم 2 3، یو په 3 کې 3. منفي شپږ تقسیم 3 2، یو په 2 کې 2. او لاندې هم مخرج شپږ نیسو. شپږ تقسیم مخرج یو ده شپږ،
یو په شپږو کې شپږ منفي شپږ تقسیم دوه درې یو په دریو کې درې شپږ تقسیم درې دوه یو په دوو کې دوه نو مساوي کېږي دلته ګورئ چې مخرجونه برابر دي مخرج د مخرج څخه خلاص شو شپږ درې نه کېږي مخرج دوه لاړ شي اووه تقسیم شي پر شپږ نه درې لاړ شي ګران زده کوونکو دوه پاتې درې پاتې کې درې او دوه پنځه نو اووه پر پنځه د سوال زده ګران زده کوونکو لومړی سوال ده راکړی ده یو کسر الکسر ده صورت هم کسر الکسر یو کسر بل کسر ده او مخرج هم یو اوږد کسر ده د سوالو کې تل کوشش کوو چې صورت د پاس خوانه او مخرج د لاندې خوانه موږ ساده کړو یعنې صورت کې دا کسر ساده کوو مخرج کې دا قسمت برخه خط کشکاږو یو درې 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 نشي دوه لاړ شي یو پر درې کېږي او یو منفي یو پر یو پنځه 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 جمع دوه اووه پر پنځه دلته اوس مخرج کسر الکسر راغی نو یو پر درې په خپله او یو منفي مخرج یو ده یو په پنځو کې پنځه او یو په اووه کې اووه کېږي دلته وایو چې مساوي کېږي یو پر درې په خپله دا کسر به ساده کړو یو اووه اووه نه چې پنځه لاړ شي څو پاتې کېږي دوه پر اووه اوس کسر الکسر جوړ شو لرې ضربې لرې نږدې ضربې نږدې یو په اووه کې اووه کېږي او درې په دوو کې شپږ کېږي اووه پر شپږ د دې سوال څه ده ځواب ده راځو دې سوال ته ګران زده کوونکو دې سوال کې صورت کې کومه خبره نشته ټوله خبره په مخرج کې نو دغه جینه ساده کول شروع کوو سوال خپله نو لیکو یو جمع یو پر څلور منفي دوه پر یو منفي نور سوال سره به غرض نه کوي فقط دا جمع ساده کوي یو دوه جمع یو درې پر څو ده درې پر دوه تقسیم پر څو شي تقسیم پر یو پر دوه ده مساوي کېږي یو جمع خط بر به کش کو او به لیکو چې یو څلور منفي دوه پر دا کسر به ساده کو یو منفي مخرج یو ده یو په دوو کې دوه کېږي او یو پر دریو کې درې کېږي داسې او تقسیم هم دلته څو ده پر یو پر دوه اوس به دا کسر ساده کو وبه لیکو چې یو جمع یو څلور منفي دوه پر یو درې درې نه چې دوه لاړ شي څو پاتې کېږي درې نه چې دوه لاړ شي یو پاتې کېږي یو پر څو ده یو پر درې تقسیم پر څو تقسیم پر یو پر دوه مساوي کېږي یو جمع یو پر څلور منفي مخرج یو ده دوه په دریو کې شپږ پر یو کېږي تقسیم پر څو ده یو پر دوه چې دلته تاسو پوهېږئ چې شپږ پر یو خو هغه شپږ ده څلور نه چې شپږ لاړ شي منفي دوه کېږي یعنې یو منفي یو پر دوه تقسیم پر یو پر دوه مساوي کېږي یو جمع یو منفي یو پر دوه په خپله لومړی کسر په خپله دویم معکوسه دوه پر څو یو د ضرب عملیه تقسیم عملیه لاړه ضرب ده صحیح ده دوه سره اختصار شو نو یو منفي یو لیکو یو نه چې یو لاړ شي ځواب یې څو راځي صفر نو دې سوال ځواب څه شو صفر راووته تاسو بیا هم در سره حل کړئ انشاءالله پیسې پوهېږئ دا یو دې سوال ته راځو ګران زده کوونکو یعنې دریم سوال دا دویم سوال چې حل هم که دلته دریم سوال ته اوس راځو دا حلو صورت به ساده کوي یو دوه نه شي یو لاړ شي څو کېږي یو پر دوه یو درې نه شي لاړ شي دوه پر درې یو څلور نه شي یو لاړ شي درې پر څلور یو دوه جمع یو درې پر دوه یو درې جمع یو څلور پر درې یو څلور جمع یو پنځه پر څلور داسې یعنې غیر واجب وکړه اوس مخرج صورت خلاص شو صورت کې یو پر څلور پاتې شو او مخرج کې درې سره څلور سره لاړه پنځه پر څو پاتې شو دوه پاتې شو نو لرې ضربې لرې دوه په یو کې دوه څلور پنځو کې شل اختصار به کې یو دوه لس دوه نو ځواب یې راوځي یو پر لس زموږ سوال ځواب شو یو پر لس راځو څلورم سوال ته دوه قوسونه دي او هر قوس کې یو کسر الکسر موجود دی او هر کوم دانه موږ ساده کوو لومړی کسر نو لیکو درې پر څلور په خپله یو په څلورو کې څلور جمع یو پنځه پر څو ده پنځه پر څلور دا کسر الکسر لږ ساده شو دویم ته راځو درې په دریو کې نه جمع یو لس پر درې تقسیم پر یو درې نه دوه لاړ شي یو پر درې کېږي صحیح ده موږ مخکې ویلې چې مخرجونه برابر اختصاریږي درې پر پنځه لیکو ضرب د مخرجونه برابر دي لس پر څو لیکو یو لیکو اوس یو پنځه دوه پنځه لس کېږي دوه په دریو کې شپږ دی دې سوال ځواب څو شو دې سوالونو حل ته توجه کوو ګران زده کوونکو لومړی سوال ده یو کسر الکسر ده ساده کوي صورت هم یو غټ کسر ده جمع تفریق حالت کې ده او مخرج هم کسر الکسر ده چې د لاندې خوانه یې حلوو نو موږ وایو مساوي کېږي خط بر ورکوو دوه پر درې په خپله منفي یو پر دوه په خپله دا منفي اخلو په دې قوس کې ضربوو په دواړو حدو کې مثبت دوه پر درې کېږي او دا بله چې دا مثبت یو پر دوه کېږي لاندې هم یو منفي یو پر یو دوه چې ولاړ شي یو پر دوه لرو مساوي کېږي دلته منفي یو پر دوه د مثبت یو پر دوه پورې تفریق شو خلاص شو بل سره دې دواړو کې مخرج مشترک درې نیسمه نو دوه جمع څو کېږي دوه کېږي او دلته یو منفي مخرج یو ده یو په دوو کې دوه یو په یو کې یو دلته دا ساده کېږي څلور پر درې تقسیم پر د منفي دوه نه چې دا خو دوه تقسیم یو منفي دوه کېږي یو لاړ شي منفي یو نو مخرج یو ده یو په څلورو کې څلور یو په دریو کې درې او علامه منفي ورکوو چې منفي څلور پر درې د سوال ځواب شو صحیح ده دویم سوال ته ګران زده کوونکو راځو وایي دوه درې شپږ کېږي شپږ نه چې یو لاړ شي څو پاتې کېږي
شپږونه چې یو لاړ شي 15 پاتې کېږي 15 پر 2 جمع یو 2 2 2 نه چې یو لاړ شي یو پر څو کېږي یو پر 2 تقسیم پر څلور 14 نه چې یو لاړ شي څو پاتې کېږي ول 15 پر څلور او دلته یو څلور منفي څلور کې منفي څلور چې درې لاړ شي منفي یو دلته منفي لرو منفي کې ضربېږي مثبت یو پر څلور پاتې کېږي نو پاس مخرج مشترک به ونیسو څو به ونیسو 2 15 جمع یو پاتې کېږي لاندې به څلور مخرج ونیسو 15 جمع څو یو پاس چې دا شپږ پر 2 راځي او لاندې چې دا 14 پر څلور راځي چې دا دې باندې تقسیم کې 3 کېږي او دا چې په دې تقسیم کې څلور 3 پر څلور د دې سوال ځواب ده دریم سوال 3 کسر الکسر دي یا 3 عددونه 3 قوس دي او بل سره ضرب وو سره رقم کو اول هر قوس ساده کو یو جمع یو پر یو 3 3 3 نه ولر شي 2 پر 3 دا ساده کو او یو جمع 2 دل تخپل یو 3 3 3 جمع یو څلور پر 3 دا ساده کو ضرب د سودا شپږ ده وس یو جمع مخرج سودا یو په 3 کې 3 یو په 2 کې 2 صحیح شو دلته هم یو جمع مخرج یو ده یو په څلور کې څلور کېږي یو په 3 په 2 کې شپږ کېږي ضرب د شپږ یو په 2 کې 2 2 جمع 3 15 پر 2 کېږي ضرب د دلته اختصار 2 2 څلور 3 شپږ یو په 3 کې 3 جمع 2 15 پر 3 کېږي ضرب د شپږ صحیح شو اول ضرب ده اول اختصار کو یو 2 3 2 یو 3 2 3 یو 3 خلاص شو مخرج بخیندل 15 د سوال جواب شو 15 کوونکو د دې سوال حل ته لومړی سوال دا چې داسې موږ ته تاسو ته یو سوال راکړل شوی چې صورت یې یو کسر الکسر ده او مخرج هم یو کسر الکسر ده نو دا موږ حلو سره رقم ډیر ساده حلو ګورو زده کوونکو دلته څه کوو چې دغه یو سل یولس چې د دې سوال تخنیک هندسه ده چې دا عدد راخلو په دې قوس کې ضربه موږ ویلو چې یو عدد په قوس کې ضربه د هغې ټول حدو سره به ضربه ټول حدونو سره به درې وړ حدونو سره به ضربه دلته کله چې تاسو یو سل یولس دې سره ضرب کړو نو یو سل یولس پر 9 یو سل یولس یو سل یولس پر 8 یو سل یولس یو سل یولس پر و یو سل یولس نو لیک یو پر 9 جمع یو پر 8 جمع یو پر سودا جمع یو پر و او دلته هم تاسو ګورئ چې بل کسر لرو چې مخرج مشترک به نه نیسي د سوال شرغل حتما تخنیکي تاسو ورته متوجه یاستئ د ټولو کې یو پر درویش مشترک لري یعنی یو پر درویش دې کوم شته یعنی هدف دا ده چې کله 9 ضربې یو 9 ضربې درویشي دا د درکې کله چې 8 ضربې درویشي دا د درکې کله چې و ضربې درویشي دا د درکې تاسو ضرب کوي تاسو د درویش راوخلې په دې کې په 9 کې پاتو کې په وو کې ضرب کې اندغه دونه درکې نو تاسو کله دا بیرته مشترک هم تینه ونیسي یو پر 9 جمع یو پر 8 جمع یو پر و پاتې کېږي دلته دا دواړه قوسونه یو رقم شو دا دواړه قوسونه بل سره چې شو اختصار شو نو لیکو یو پر درویش ده مخرج یو ده لري ضرب لري درویش کېږي یو په یو کې یو نو ځواب څه شو درویش زموږ سوال ځواب ده دې سوال تر زو ګران ځکهونکو دا د کانکور سوال ده په کانکور کې راغلی و او موږ تاسو دا سوال وسحلوو سره رقم کوو ډېر ساده کار مخته وړو خط برابر کوو دلته دا عدد لیکو 2001 تقسیم پر 2004 مثبت یو پر 2003 منفي ضرب کې منفي دې کوم ضربېږي او دلته دې کوم ضربېږي نو لیکو چې منفي یو پر 2003 مثبت 3 پر 2004 دلته هم یو پر 2003 په خپله ګران زده کوونکو منفي ضرب کوي منفي یو پر 2003 منفي ضرب مثبت منفي یو پر 2004 صحیح ده 2004 دلته تاسو ګورئ چې مثبت یو پر 2003 د منفي یو پر 2003 سره خلاص شو او مخرج کې هم انداسې دا دواړه مثبت منفي عددونه یو بل سره خلاص شو نو موږ په صورت کې چیک کوو په صورت کې 2004 د دواړو کې مخرج نیسو 2004 صحیح ده او صورتونه جمع کوو یعنې 2001 جمع 3 او مخرج کې چې دا منفي یو پر 2004 پاتې ده صحیح ده دا د دې سره خلاص شو منفي ده د منفي لیکو او 2001 یو 3 څو کېږي 2004 د سوال ځواب شو منفي 2004 صحیح شو دا و ګران زده کوونکو د کسر الکسر بعضې سوالونه حل هیله ده چې یو شی هم ترې زده کړي وي نو تاسو دا سوالونه هم درسره حل کړئ او بعد د هغې نه ولاړ شئ د مکتب کتاب هم حل کړئ کوم کتابونه چې د کورسونو درسره دي او کسر الکسر لري یو دانې مه پرېږدئ چې ټول حلوی شئ تاسو به ډېر کار کوئ زحمت به باسئ تر څو پورې دا زده کړئ ښه وخت ولرئ